الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سورة بقرة آيات 275. الذين أغكسان يأكلون الربا خري أغوي الربا السد أو أخلي أغوي السد لا يقومون دوی بنپاسی إلا كما يقوم الذي مگر پشانت د پاسیدلو د هغه کس يتخبطه الشيطان چې ګډوډ کړی هغه لره شیطان من المس د وجې د رسیدلو نه دته. پرون درس کې د سود اقسام ویلی شو چې د جاهلیت کې کم قسم سودونه د هغې وضاحت وشو. نو د سود دلته کې یو سزا ذکر کوي لا یقومون سره، او قرآن مختلفو ځایونو کې او حدیثو کې د هغې سزا ذکر شو ده. یو حدیث کې راځي، مسلم کې حدیث دی، لعن الله آکل الربا وموکله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. الله لعنت کړی په سودخور او په سود خوړونکي چې بل باندې خوري، او د سود کې د لیکونکي د کاتب او د ګواهانو د سود. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر هم کړله چې دوی ټول په دې کې برابر دي. څوک په سود کې خپل کار کوي، دغه ټول په دې کې هر قسمه چې ګواهي کوي، لیکل کوي، خپله خوري په بله خوري. بلکې یو حدیث کې راځي، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه روایت دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې د سود 83 دروازې دي، او د ټولو نه اسانه ګناه هغه دا ده لکه یو سړی چې د خپلې مور سره زنا وکړي، اعاذنا الله من ذلک. او حدیث د بخاري کې دی، نبی صلی الله علیه وسلم کله د معراج په شپه باندې تللی و، الله عز وجل جنت او د جهنم هغه ویزټ یې پې کړی و، چکر یې پې لګولی و. نو جهنم کې نبی صلی الله علیه وسلم یو نیر یې ولید، د نیر په غاړه باندې یو سړی دی، او کوشش کوي چې دې غاړې ته راوځي، خو بهر ورته یو کس ولاړ دی، په دې خوله کې کمر ور وولي، دا خوله وله وولي، او واپس کوي دې نهر ته او دې سمندر ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تپوس کړی و، نو جبریل ورته په جواب کې ویلو چې دا کس سودخور دی، دا سزا ورته میلاویږي. او د سودو د حرمت لپاره ډېرې وجې دي. یو وجه د سود دا ده چې د مسلمان او د هغې د مال ډېر احترام او عزت دی. مسلمان هم محترم دی او د هغه مال هم محترم او عزتمند دی، او دغه بغیر د عوض او د بدلی او د اجازې نه نشي اخیستی. او سودخور انسان رالګي او د انسان مال بغیر د عوض نه اخلي. 1000 روپو په ځای د 1500 اخلي او د هغې څه عوض او څه نه وي. بله وجه دا ده
چې د سود په وجه باندې کم الله عز وجل چې کم مخلوق کم مصرفه کړل دنیا کې او هغه په کارونو لګولي نو هغه فواید او هغه ثمرات په منقطع شي ځکه خلک په دې ته پراته د سودونو کارونه وکړي او تجارت او صنعت په پریدي کاروبار په پریدي بس زر به ورکوي او 2000 به ورته ملاویږي میاشتې بعد نو هغه د انسان د دنیا چې د کم کاروبار دی او کم کسبونه دي نو دا ورسره متاثر کیږي او دغه الله عز وجل یو نظام قائم کړی چې په دې کې به خلک کار کوي دی وجنه څه غریب او څه مالدار پیدا کړلی څوک پیسې ګټي په یو طریقه څوک په ولا کار کوي درېمه وجه دا د علماو ذکر کړلی چې د سود په وجه باندې د انسان هغه احسان او د انسان هغه همدردي او غمخواري او هغه مینه ورسره ختميږي وجه دا ده چې سود چې دی نو هغه سود ته حرام کې او حرام یې وګڼي او منع کې ګناه یې وګڼي نو خلک به بیا قرض ورکوي او که سود حرام نشي نو بیا قرض به څوک نه ورکوي دغه سود دپاره به ورکوي او عام طور به هغه ښېګړه او احسان څوک نه کوي بله وجه دا ده شریعت وی په غریب باندې تاسو ترحم او رحم وکړئ او د سود په وجه باندې د غریب سره مزید ظلم کیږي چې قرض دی ورکو هغه محتاج دی غریب دی او ته د هغه نه ډېرې اخلي نو دا د هغې سره نور هم ظلم او زیاتې دی نو دا ډېر وجوهات دي هېڅ یو عاقل دې ته غوره کار او یا جایز کار نشي ویلی د عقل هم خلاف کار دی نو دلته کې یو سزا د هغه ذکر شوه چې دا سودخواره چې دی لا یقومون دوی به نه پاسېږي مراد ترې د قبرونو نه پاسېدل د قیامت په ورځ نه راپورته کېږي به د قبرونو نه مګر داسې به راپورته کېږي چې ګډوډ به وي ډېر ګډوډ په ګډوډ حالت کې به لکه د لیوني او د پیریاني په شان کوم انسان کې چې پیری ننوتی او په هغې کې د پاسي بیا راغورځېږي او په خپل ځان باندې نه لکه مرګي بیماري چې پي یا نشهیي نو دا د هغې په شان فاسي یا ځینې مفسرینو معنا کړله لا یعیشون فی الدنیا الا کالمجانین دنیا کې د لیونو په شان ژوند تېروي ډېر حرسناک او پریشان او دنیا په دې مال پسې بس دیوالۍ سکون ورته نه د لیونو په شان لا یقومون الا کما یتخبطه الشیطان تخبط خبط معنا ګډوډوالي ته وایي مرګي مرض شیطان راغورځول او دا دلیل دی چې شیطان هم په انسان کې ننوځي ګڼ حدیث دي دا ولي ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا دا په دې وجه باندې چې یقینا دوی ویلو دا سود چې دی نو دا د ربا دا بیع د ربا په شان ده کله چې الله عز وجل سود حرام کو نو د دوی اعتراض ته ګوره چې دا بیع هم د سود په شان ده نو چې الله عز وجل دا سود حرامو نو دا بیع هم دی بیا حرام شي ولې الله بیع حلال کړل لکه د وروسته جمله کې دا یو مقصد دی الله البیع وحرم الربا حالانکه الله بیع حلال کړل او سود حرام کړی دی او دواړه یو څه دي دواړو کې ګټه ده نو دا د دوی یو قسم اعتراض او دا د دوی قیاس او د نص په مقابله کې نو ځکه ولا سزا هم سخته ذکر کړله ذالک دا د سود دا خوړل دا په دې وجه دوی خوري چې د دوی دا نظریه او عقیده ده چې دوی وایي
وایي دا بیع چې ده نو دا هم د ربا په شان ده او بیع خو حلاله ده نو ربا هم حلاله ده او یا دا ذالکي اشاره ده چې دغه قیام ته د قیامت په ورځ چې په دې خاص حالت باندې دوی راپاسي او عذاب ورکړي کېږي نو دا په دې وایي چې دوی ویلو چې دا بیع هم په شان ته د ربا ده دوی سود ته حلال ویلو لکه څنګه چې بیع حلاله ده نو الله فرمایي وحل الله البيع الله عز وجل بیع حلاله کړله روا کړه او جایز کړه ده وحرم الربا او الله عز وجل سود چې ده نو دا حرام کړی دی سود الله عز وجل حرام کړی ځکه بیع عدل دی او معیشت ژوند تېرول دي او په سود کې ظلم دی الله عز وجل ځکه بیع حلاله کړله او ربا او سود دا یې حرام کړی ځکه په سود کې بغیر د عوض د زیادت دی او ظلم دی پکې نو ځکه حرام کړی وصلی الله فرمایي فمن جاءه موعظة من ربه هغه څوک چې راغی هغوی ته نصیحت د طرفه د رب نه فانتهى هغه منع شو د سودي کاروبار او سودي معاملونه منع شو توبې ویستل نو فله ما سلف د ده دپاره به هغه څه چې مخکې کړي مخکې چې کوم سودونه کړي بس هغه ورته معاف دي ځکه مخکې داسې ولکه چې حلال وي اوس حرام شو یا مطلب دا دی د ده دپاره هغه دی چې مخکې دا کم چې دی نو څه دی دې مخکې ورکړی دی نو خپل مال چې کوم مال یې ورکړی هغه به ترې واپس واخلي خو سود به ورته پرېږدي دا هم د دې تفسیر دی فله د ده دپاره ما هغه سلف چې دې مخکې ورکړی کوم مال سر به ترې واخلي او سود به ترې نه اخلي فله ما سلف وامره الى الله او کار د دې سود الله ته سپارلی شوی معنا د الله خوښه ده چې الله یو څیز حلالوي یا یو څیز حراموي الله باندې څوک اعتراض نه کوي وامره الى الله یا معنا دا ده وامره الى الله او کار د دې سړي الله ته سپارلی شوی دی چې دا سود کوي او که نه کوي وروسته بیا سود کوي او که نه کوي د هغې مطابق چې دی نو دله به سزا به ورکوي وامره الى الله نو معنا دا چې اسلامي حکومت په هغه مخکینو سودونو به دا نه راګیري چې دا مخکې سودونه کړي بس د اوس نه بعد مخکینی کار د دې الله ته سپارلی شوی چې الله ورسره څه معامله کوي اوس الله فرمایي ومن عاد او څوک چې واپس شو د سود دی حلال ګڼودلو ته الله منع نه شو بیا حلال ګڼي او واپس کیږي نو فاولئک اصحاب النار دا اور والدي هم فيها خالدون هم دوی په دې جهنم کې همیشه وي الذين هغه کسان یاکلون الربا چې خوري سود لا يقومون دوی به نه راپاڅېږي د قبرونو نه الا کما یقوم الذي مگر پشانت د پاسېدلو د هغه کس یتخبطه الشیطان چې ګډوډ کړی هغې لره شیطان من المس د نښتلو د شیطان نه د سره ذلک دا بأنهم په سبب د دې چې دوی قالو ویلو انما البيع مثل الربا یقینا بیع او پشانت د سود ده وعلان کې واحل الله البيع جائز کړله الله تعالی بیع وحرم الربا او حرام کړی دی الله عز وجل سود فمن جاءه موعظة پس هغه څوک چې راغی هغه ته نصیحت من ربه د طرفه د رب د نه فانتهى او منع شو نو فله د ده دپاره به وي ما هغه څه سلف چې مخکې ورکړي وامره او کار د دې سړي الی الله الله ته سپارلی شوی ومن عاد او هغه څوک چې واپس شو د سود حلال ګڼودلو ته نو فاولئک اصحاب النار دغه اور والدي هم فيها خالدون دوی به په دې اور کې همیشه وي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين